انجینر صاحب ډاکټر صاحب او داسې د بلې پوهنځي فارغ ځوانه هر کار چې کوي په هر خدمت کې مصروفیږي خو اول شی چې تاسو ته محترم دي هغه به ایمان وي داسې خدمت به نه کوي خدای نه کړه چې ایمان ته ضرر پکې رسېږي دوهم دا مسلمانانو نیکو اعمالو ته به توجه کوئ دنیا د فساد پر خوا باندې روانه ده کم اوامر د رب جل جلاله چې دي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة کتب علیکم الصیام وکتب علیکم القتال ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا د اسلام فرایض د اسلام په فرایضو کې نیمګړتیا مه کوئ کوتاهي مه کوئ قدرمن ډاکټر صاحب قدرمن انجینر صاحب قدرمن د زراعت سفارغ ځوانه چې هر څومره مصروف ځای سولې خو د خدای پاک په عبادت کې به کمزوري نه کوي مسلمان وګوره چې هر څومره مصروف یې د الله تعالی په عبادت کې به کمزوري نه کوي دریم شی اخلاق اسلامي اخلاق په قدرمنو ځوانانو نه پرېږدي د مسلمان سره شفقت د مسلمان سره ورورګلوي پر غریبانو صله رحمي د همسایه حقوق ته احترام د مسلمان نه خطا ایستل پر وعده باندې وفا کول دا ټول پیغمبري اخلاق دي دا باندې مسلمان ښایسته کېږي مسلمان کامیابه کېږي انجینر صاحب محترمه ځوان فارغه کوشش وکړه چې اخلاق دې پیغمبري کوشش وکړه چې اخلاق دې اسلامي کوشش وکړه چې اعمال دې شرعي کوشش وکړه چې ایمان وساتي دا مې عمومي توصیه ده اول ځان ته او بیا دا ټولو مسلمانانو ته موږ تاسې به بیا دنیا او آخرت کې کامیاب وي